زه به دا بل ته زنګ ووهم، وخت د دې هم نه دی چې څوک په چا باور وکړي. بس دغه یو ملګری مې شته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سړی مه سیه، څنګه یې جوړې؟ خیرات دی؟ شکر دی ښه خیرات دی کراري ده. هو شکر دی خیر اوسې. چیرې یې د خیر؟ پر کور یم ناست یم. راځې؟ یا ته داسې وکړه راووځه یو وارې په ما پسې راسه یو څه په کار. کور ته درسم هلته بانډار کوو؟ یا بانډار نه کوو، بس څه ضروري مې په کار دی. داسې کرار په پټه خوله در کور راووځه، موټر سره را روان کړه. بس چاته نه پر لارې وایه، مه په کور کې چاته وایه. خیرات خو دی؟ و یا خیر دی خیر دی. بس ته مازې راسه، بس څه ضروري کار مې در سره. بس څوک مه خبره، وخت دې نه دی. خو بس بیا هم ته راسه، نور خبرې بیا مخامخ خو کور ته راپسې راسه. زه د هغو د ځای لا نه ښورم، کور یم عادت ته ناست. خو څنګه ضروري کار دی؟ ما سر را خلاص کړه. د ټلیفون خو بیخي نه دی. اوس تا ته حالات معلوم دي، د ملګرو دغه دا د دې لا که دې سړی باور په وکړي. بس هسې راسه. خیرات دی؟ و خیر دی خیر دی. ته بس مازې راسه. ښه و بس چاته ونه وایه. سمه سمه. کور ته درسم؟ و کور ته راسه. داسې پټ بیا ولې؟ و همداسې پټ چاته ماته مه وایه، په څوک کې په چا سره خبرې مه کوه. و څوک را خبر نه سي؟ و پر دې برابر چاته مه وایه. بس دغسې پټ راسه، ګیټ را وټکوه یا زنګ را وګیټ له مه راټکوه، زه بېرته در وځم. خدای دې خیر کړي. سمه سمه. سعید په خیر راسې. خدای دې خیر پېښه ده. ضروري مې په کار یې او چاته وایم مه. درځه بس لږ چسب درځه. دغسې ما ویل په خبره سر را خلاص کړه، که کوم مشکل وي چې حوزې ته زنګ ووهمه حوزه په جریان کې کړو. اواز د خورا بله کم معلومې دی. یا ما درته ویله چې د اوس وخت د دې نه دی، په چا باور نه کېږي، په خپل ملګري باور نه کېږي. ما چې تا ته زنګ در ووهلې مې د ځان سره د هغه ویله. سړی بل داسې د باور سړی ولاکه شته چې سړی زنګ ور ووهي، یوازې ته یې. خو ته په موضوع سر را خلاصوې که نه؟ و سر د خلاصوم. میده درځه. بس د هغه لار ده د خیر. ورځو یو وارې ورځو. نن حتمن ورځو. خو دغه دې روان یم بالا، نو ستا خوښه ده. یا نن ورځو، نن یو کار یې خلاصو. نه درځه. سمه. ستا څنګه خوښ داسې؟ و دور دغسې و. یا خواته مه ځه، خواته خلک انسانان پر لارې باید انسانان په مخ رانیسي. یا و همداسې درېږو د کېږ دوی مخ ته نن باید وویني چې دوی یو ځای دي. نه خو خیرات دی. و خیر دی. خیر اوسې مننه. خیر دی. سر نه را خلاصې. زما په موضوع چندانې سر نه خلاصېږي او لکي یې سره بې خونده یې نو نه پوهېږم. یا اوس ډېر استراحت باندې شوم، اوس داسې ارام شوم په موټر کې ستا سره کښېنستلم. و والله نو ستا خوښه ده. لا نه دي را رسېدلي؟ یا ډېره لار پاته ده. بس داسې درځه. کوم خواته؟ داسې چپلاس؟ و راکاټه کړه. وی دا خو ستاسو د دوستانو کور؟ و دغه دلته بس کار دلته دی ګر. ښه خو دغه دې ته راومې رسولې په خیر. خیر اوسې. دغه وکړه مشکل اوس خوا دې راورسېده د خیر سره. و ورځې که څنګه چاپ کوې مشکل راته ووایه. بس مازې به ورسم. اول به که نه ګیټ به نه وټکوم، زنګ به ور چې بره به راووځي، بره لاس په لاس کار ورسره خلاص. ښه ته اول ما سره را خلاص کړه. هغه زه چې په خارج کوم الله زنګونه راواله. ته څه شي دپاره؟ و مرسته راسره وکړه، پیسو ضرورت وي پلان کوي. همالته سید نن چې ته راتلمه چې رښتیا چې ورم یو څه پیسې ورته راواخیستلې. ښه کومک ورسره کوې؟ و نو سړی د شاوخوا څوک را خبر نستی، حالات خراب دي. څنګه حالات خراب دي؟ نه خو په افغانستان کې غلاوې و
دا کیسې څه ډېرې دي جیبونه وال کېږي دا چا ویلی ټلیفونان د خلکو سره د موټرسایکلانو سره ځغلی و ویله چا انټرنېټ کړه پړک دی زه وینم هره ورځ یې وینم دا اصل په خارج لږ کې قرار په خارج کې موضوع پر دې جوړي چې په افغانستان کې بس خاص غلاوي دي وضعیت خراب دی و بیخي ډېر بس دغه یو څه سره نو خو هغه بسته و غوټه موټه نه معلومېږي د پیسو پیسې وګوره بسته وګوره وروره ته خو مسخرې کوې یا خو دا دونه په تشریفاتو په دونه ډرامو په نخرول ته راورسېدلو چې اچا ته مه وایه څوک را خبر نه شي څوک مو ونه ویني خو پیسې کمه دي خو دلته داسې حالات خراب دي مال 5,000 افغانۍ دي 5,000 افغانۍ د یو چا ته به د غله دپاره ډېر شی دی په 5,000 افغانۍ دا دونه تشریفات جوړ کړلی انسان پر وژني وایي دا چا ویلی دا ګرده خلک وایي ته درته هسې ویل راځه دغه کور ته ته درته هسې دلته ودرېږه زړه خو م غواړي چې په موټر یې ووامه زه به زنګ ور ووامه راوبوځي لا حول ولا قوة په افغانستان کې حالات داسې خراب دي پر 15,000 باندې سړی ودرېږه زه ورته هسم اورې و راوځه راغلی د کور مخ ته ولاړ یم بس ما ځې راوځه ته ما څو پیسې ته کاټ کړه امانت تېره کاټ کړه کاټ کړه و راوځه خپل امانت ته کاټ کړې وارې سل ما څو پیسې ورته راوړي 15,000 ډالر ډالر نه وروره غږ مه لرې 15,000 افغانۍ ته په خلکو وژنې یا تا ته افغانستان په باره کې د غلط معلومات چا درکړي دي ودرېږه ته هم خوار نه کوې نو خو نه دا زما مچاڼه نه در باندې وموښتله 15,000 افغانۍ راخیستې دي زما د 500 تیل را مصرف کړلی افغانستان کې حالات خراب دي غلاوې ډېرې دي ته هم خوار نه که په دا بې خونده دلایلو په دا بې خونده بانډارو کار در باندې درېدلی دي په دغه منفي تبلیغات دي کوي اوس دا بل راونوځي هغه به پیسې کمه دي سړی کمه دي